د خلیلزاد تازه حیرانونکې څرګندونې وایي CIA له طالبانو ډیر راضي دی. اشرف غني د امریکا د پلانونو مخالف و، ځکه خو د سقوط وروسته کې له امریکا مرسته ونه غوښته. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا د متحده ایالاتونو او پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنولو پروسې له ځینو حقایقو پرده پورته کړې ده. ښاغلي خلیلزاد د امریکا غږ کاکتوس خپرونه کې چې یوه برخه یې تېره ورځ خپره شوې وه ویلي د امریکا استخباراتي او اطلاعاتي ادارې له طالبانو سره راحته دي. د ښاغلي خلیلزاد په خبره امریکا د القاعده شبکې یو مشر وواژه، خو تر هغه وروسته په دې موده کې بریالی نه شوه چې د دې شبکې بل مشر هم له منځه یوسي. اما دا ډیره په زړه پورې ده چې الظواهري د طالبانو د حاکمیت پر مهال وژل کیږي. امریکایي استخبارات د طالبانو له کړنو بشپړ راضي په ځانګړې توګه له داعش سره مبارزه کې. دغه پخوانی امریکایي سفیر چې په افغانستان او عراق کې ډیپلوماټیک ماموریتونه هم ترسره کړي، د خپلو خبرو پر مهال یو ځل بیا ولسمشر محمد اشرف غني تر نیوکو لاندې راوستی او زیاته کړې ده چې ښاغلي غني د کابل د سقوط په ورځ د خپل ځان خوندیتوب لپاره امریکا څخه هیڅ راز مرسته ونه غوښته. خلیلزاد ټینګار کړی چې اشرف غني د موقت حکومت پر سر د هر ډول بحث شدید مخالف و، هیڅ چاته اجازه نه ورکوله په دې اړه خبرې وکړي. هغه په دې مرکه کې څرګنده کړې د موقت حکومت مشرۍ ته ډیرو کسانو لیوالتیا درلوده، خو اشرف غني هیڅ پلاوي ته اجازه نه ورکوله چې پر دې مسله حتی بحث هم وکړي. امریکا د افغانستان د جمهوري نظام له کړنو خوشحاله نه وه. ډاکټر عبدالله د غني پر نسبت سولې ته زیات لیواله و. زه د هغه پوروړی او احسانمند یم. د نوموړي په خبره د دې لپاره چې امریکا د نړۍ نورو مسایلو ته سمه رسیدګي وکړای شي، له افغانستانه یې په مسؤل ډول د امریکایي سرتیرو وتلو لپاره طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړل، چې په وینا یې بریالي ترسره شول. او په مقابل کې یې طالبانو واشنګټن سره ژمنه وکړه چې د امریکا پر وړاندې د هر ډول برید مخه ونیسي. خلیلزاد همدا شان زیاته کړې چې ډېر ژر به ملګري ملتونه د افغانستان په اړه نړیوالې ټولنې سره یو وړاندیز شریک کړي چې ښایي ډېر زیات د افغانستان په ګټه وي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په باب څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.